سلامونه نیکي دي دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. د مایکروسافټ ورډ 2019 پښتو کورس 12م درس ته ښه راغلاست. په تېر درس کې موږ او تاسو لیاوټ منیو باندې کار وکړی. هغه کې یو شی پاته سو چې ما تاسو ته ویل زه سیکشن درته وایمه. سیکشن څنګه برخې جوړوو او د برخو وظیفه چې ده دا درته وایم، او همدارنګه په انسرټ منیو کې په هیډر او فوټر کې ایډیټ هیډر ته چې راسئ دغه سیکشنونه دا هم په هغه سیکشن پورې اړه لري، نو غواړم هغه درته ووایم. سیکشن داسې کار کوي لکه په یو کتاب کې یوه برخه جوړول. د مثال په ډول سره یو کتاب دی د څو برخو څخه جوړ شوی دی، اوس تاسو غواړئ هرې برخې ته جلا هیډر او فوټر ورکړئ. کتاب دی پر 3-4 برخو ویشل شوی دی، غواړم هرې برخې ته جلا هیډر او فوټر ورکړم. نو بیا موږ او تاسو د سیکشنو یا برخو څخه کار اخلو. که تاسو د مکتب په کتابو کې لیدلي وي، د ریاضي په کتاب کې هم ریاضي وي او هم هندسه. د ریاضي برخه یې جلا وي، د هندسې برخه یې جلا وي، او مثلثات هم اکثره وخت پکښې ایښي وي. د هغه یو کتاب دی پر 2 برخو یې ویشل دی، بیا هر یو ته موږ کولی شو په جلا ډول هیډر او فوټر جلا جلا ورکړو. نو زه لومړی راځم د مثال په ډول سره دلته لیکم چې سیکشن 1 زه لومړۍ برخه جوړوم او بیا د هغه څخه وروسته لیکنه ورته کوم. همداسې په بله صفحه کې هم د دغه سیکشن 1 دپاره لیکنه کوم. بیا راځم بلې صفحې ته، لیکلي مې دي سیکشن 2. تر اوسه لا سیکشنونه نه دي جوړ شوي. سیکشن 2 چې مې ولیکئ بیا لیکنه کوم. په بله صفحه کې هم لیکنه کوم د سیکشن 2 دپاره. په بله صفحه کې مې جوړ کړي د مثال په ډول سیکشن 3. اوس نو موږ تاسو برخې تر 200-300 یو نیم سلسل صفحو وروسته جوړ کړو. زه مازې تاسو ته دلته یو مثال وایم چې د مثال په ډول دلته تاسو دغه جوړ کړی وي، او دا به هم د سیکشن 3 دپاره دا لیکنه وکړو. ښه، اوس دا خو سیکشن 3 سو. دغه عنوانونه زه غواړم یو څه غټ کړم. 14 په دغه ورکړو. سیکشن 2 دی چې لږ معلوم شي چې دا عنوان دی. اوس غواړم دلته یو سیکشن جوړ کړم. دا سیکشن تر دغه ځایه پورې دی. بل سیکشن دلته جوړوم، دا سیکشن هم تر دغه ځایه دی. بل سیکشن بیا دلته جوړوم، دا سیکشن تر دې ځایه دی او همداسې ادامه پسې لري. نو څنګه کوو؟ لومړی سیکشن جوړېدل نه غواړي ځکه چې هغه وختي شته. وختي دا دی شته، د دې مطلب دغه عمومي چې موږ تاسو هیډر او فوټر کوو دا ټوله د ورډ ډاکومنټ ټوله یو سیکشن دی. دلته زه سیکشن جوړوم په دغه صفحه کې دلته. نو بیا راځم لیاوټ منیو ته او بیا بریک ته، بیا به کنټینیوس پر همدغه ځای پر کوم ځای چې زه ولاړ یم په همدې ځای کې ماته سیکشن جوړ کړه. نو زه ورته همدا دی سیکشن جوړ شو. اوس سیکشن جوړ شو. سیکشن 3 ته پسې راځم، دلته بل سیکشن جوړوم یا بله برخه پسې جوړوم. کنټینیوس دلته بله برخه جوړه شوله. اوس چې کله تاسو راسئ لومړۍ صفحې ته راسئ او بیا راسئ انسرټ ته او بیا ولاړ شئ هیډر ته، ایډیټ هیډر دلته وایي هیډر سیکشن 1. دا د اول هیډر سیکشن دی. اوس په اول هیډر په سیکشن کې زه ورته وایم چې لیکمه section for header for section 1. header for section 1 دغه د اول سیکشن هیډر زه غواړم په دغه چپه طرف کې راسي. بیا په دغه ډیزاین کې ورته ووایاست چې نیکسټ بل سیکشن ته ولاړ شه. لینک ټو پریویس ځینې ایسته کړه، یعنې د دغه سیکشن هیډر نه غواړم چې د مخکني سیکشن په ډول شي، هغه به ځینې ایسته کړې. بیا به دلته ولیکئ H2 او بیا به دا په دا مابینځ کې پسې راولئ. بیا به ډیزاین ته ورسئ، ورته به ووایئ چې نیکسټ بل سیکشن ته ولاړ شه. لینک ټو پریویس ځینې ایسته کړه، دغه سیکشن نه غواړم چې د مخکني سیکشن په ډیزاین په ډول شي، دا به ایسته کړئ او بیا به دلته ورته ووایئ چې سیکشن 3 او دا به موږ او تاسو راسته طرف کړو. بل سیکشن خو نو موږ نه لرو ځکه چې موږ دغه 3 سیکشن جوړ کړي. اوس په کلوز هیډر اینډ فوټر کې اوس تاسو وګورئ د اولې صفحې یو سیکشن ته موږ هیډر 1 سیکشن په چپه طرف کې، د هغه خپله بیا هیډر 1 دی په چپه طرف کې. هیډر 2 شروع شو په مابینځ کې،
هیډر 2 دی په مابینځ کې هیډر سیکشن 3 شروع سو بخښه هیډر مې وایي هغه سیکشن و سیکشن 3 شروع سو په راسته طرف کې او سیکشن 3 په راسته طرف کې په همدې ډول که زه چیرې نور لیکنه وکړم په بل صفحه کې هغه هم سیکشن 3 دی صحیح دی که په بله صفحه کې لیکنه وکړم هغه هم سیکشن 3 دی که غواړم بل سیکشن جوړ کړم مازې بلې صفحې ته ولاړ شئ او دلته نوشته کوئ سیکشن 4 هر شی چې نوشته کوئ بیا به لاندې یو لیکنه ورته وکړو د سیکشن 4 به هم لږ غټ کړو چې معلوم شي او بیا به دلته په دغه سیکشن دلته به ودرېږئ او ورته به ووایاست چې لیاوټ بریک کنټینیوس سیکشن جوړ شو مازې به دلته ډبل کلیک وکړئ دا اوس څلورم سیکشن دی هیډر څلورم سیکشن لینک ټو پریویس نیسته کړئ دلته ورته وایئ چې فار سیکشن 4 دا چیرې غواړئ خو زه ورته وایم چې دا دی دلته یې غواړم صحیح دی یا به یو څه داسې کړم چې نه پر مابین ځي نه چپه طرف دی بیا به یې کلوز کړئ دا د څلورم سیکشن دی اوس نو راتلونکي صفحې چې دي هغه ټوله په څلورم سیکشن کې حسابیږي دا په دریم سیکشن په دغه ډول سره موږ کولی شو چې د صفحې لمبر ورکړو مطلب یوه سیکشن ته لمبر د یوه ځای څخه شروع کوئ بل سیکشن ته د بل ځای څخه شروع کوئ هیډر او فوټر یې تغییر وکړي په همدې ډول سره موږ او تاسو کولی شو چې جلا جلا لمبر ورکړو او هیډر او فوټر ورکړو نو دغه و سیکشن دا نور شی چې دی نیکسټ پیج دا خو زه دلته ولاړم ما یو سیکشن جوړوي ځای پر ځای نیکسټ پیج به زه ورته وایم دلته چې ودرېږئ ورته وایئ چې نیکسټ پیج کې ته ماته سیکشن جوړ کړه نیکسټ پیج بیا هغه څه چم کېږي دلته کرسر راځي د دې ځای څخه سیکشن جوړېږي او A1 پیج په راتلونکي جفته صفحه کې سیکشن جوړ کړه او آرټ پیج په راتلونکي تاکه صفحه کې سیکشن جوړ کړه نو درنو دوستانو زموږ د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي که چیرې تاسو د نن ورځې په درس کې کومه پوښتنه لرئ کوم سوال لرئ کولی شئ په کمنټ کې راسره شریک کړئ نور مو نه وخت نه نیسم د الله په امان